د فلم په شروعات کې د ګیډین په نوم یو سړی نه شروع کیږي. د خپل ملک د ټولو امیر سړی دی. ګیډین شاپینګ مال یو دکان ته لاړ شي چې سګرټ واخلي. همدغه وخت څو غلا دکان ته راننتلو. ګیډین پولیسو ته کال وکړو خو هغو هیڅ جواب نه ورکو. یو غل ولیدو چې ګیډین پولیسو ته کال کوي. دا چې ولیدل غل هغه وهل شروع کړو. ګیډین خپل پرس راوباسي او ټول پرس غلو ته ورکو او ورته ویل په دې کې چې څومره پیسې دي ستاسو نیم جون به په آرام تیر شي. همدغه وخت غل په دیوال ګیډین تصویر ولیدو چې د ملک تر ټولو امیر سړی خو زما مخې ته ولاړ دی. غل ګیډین نور هم وهل شروع کړو چې نورې پیسې ته نه واخلي. همدغه وخت د ګیډین باډي ګارد هلته راورسید او جګړه شروع شوه. یو غل په باډي ګارد ډز وکړو او هغه مړ شو. ډز سره ټول غله د هغه ځینه وتښتېدل. په غوسه کې ګیډین بیا پولیسو ته فون وکړو. دا ځل کال ولګېدو خو اوس یې څه پیدا نه و. ګیډین د خپل باډي ګارد په مرګ ډیر خفه و. له هغې وروسته ګیډین پولیس سټیشن ته لاړو. هلته یې ولیدل چې سیستم ډیر خراب دی. ټول خلک مصروف وو. هیڅ څوک د هغه خبرې ته دیان نه ګدي. بیا یوې ښځې پولیس افیسرې ورته وویل حکومت مونږ ته ډیر کم فند راکوي او د وسلو خبره خو مکو. ټول سیستم دومره خراب دی چې مونږ که هر څومره کوشش وکړو په وخت نشو رسیدلی. ګیډین چې دا خبرې واورېدې هغه په خپل زړه کې سوچ وکړو او یو فیصله یې وکړه چې دا پولیس چوکي به زه اخلم. د دوی ټول خرچ به زه ورکم او حکومت ته به یو ښه ماډل جوړ کم. یوه میاشت وروسته یوه ډیر اهم میټینګ وشو. په هغې کې د ښار میر نه تر سی ایم پورې ټول موجود وو. ګیډین په میټینګ کې سیده وویل زه پولیس سټیشن خپل کنټرول کې اخیستل غواړم. دا خبره چې هغو واورېده په میټینګ کې شور جوړ شو. میر او نور خلک د ګیډین په خبرو وخندل خو ګیډین په خپله خبره کلک ولاړو. هغه وویل چې ما ته پته ده چې د پولیسو پنشن فند 90 میلیون ډالر دی. د ښار سره دومره پیسې نشته. زه به 10 میلیون ډالر درکم او 10 میلیونه به وسلونه واخلم. میر هغه ته وویل دا ممکن نه ده. پولیس حکومت چلوي. یو کس ته یې نشو ورکولی. خو ګیډین وویل که داسې ونه شو نو په راتلونکي الیکشن کې به زه ستاسو په ځای ودړېږم. تاسو زما په چندو کمپین چلوئ او خپل نوم روشن کوئ. بل ځل به داسې نشي. دا خبره یاد ساتئ. دا چې ووریدل ټول مشران چپ شول. بیا پولیس سټیشن ګیډین ته د ټرایل په بنیاد حواله شو. که هغه ښه کار وکړي نو بیا به هم د هغه سره وي. دا خبر چې خور شو د هغه د کمپنی ډیمانډ نور زیات شو. زر یې ټول پولیس سټیشن په نوې ټکنالوژي برابر کړو. هغه ټولو ته د میټینګ دپاره آواز وکړو او تر ټولو پهلا یې وویل چا چې زما باډي ګارډ وجلی دی د هغه د نیولو دپاره زمون سره 2 سیتون ورځې دي. د ښار د آبادي حساب یې وکړو او وویل یو پولیس والا په 215 کسانو نظر ساتي او دا تقریبا ناممکن کار دی. د دې دپاره ما یو ایپ جوړه کړې دی چې هر ځای کې جرم وشي عام خلک یې هم استعمالولی شي او دا ایپ به ډیر تیز کار کوي. د سرکاري ایپ په شان سست نه دی. تاسو ته به په یو سیکنډ کې الرټ در رسیږي. له دې سره نوې بولټ پروف جاکټونه هم ورکړل شو چې د زړه جاکټونو نه 15 چنده مضبوط وو. یو نانو ټکنالوژي والا سټن ګن هم ورکو چې مخامخ کس په څو سیکنډو کې غورځوي او وجلو ته ضرورت هم نه وي. لس نوې او ډیر تیز گاډي هم راوستل چې مجرم پولیسونه نه وتښتي شي. هر څه چې تیار شل افیسران بیله بیلو اکشن ټیمونو کې وویشتل. ګیډین سیستم فعال کړو او په سکرین ښکارېدل چې کم پولیس والا په کم ځای کې دی. همدغه وخت یو عام کس په ایپ کې راپورټ وکړو او پولیس ډیر په تیزی سره هغه ځای ته ورسېدل. خو هلته چې ورغلل ولیدل چې دا خو څو ماشومان دي چې نوې ایپ ټیسټ کوي. هغوی کتل چې پولیس راځي که نه. لږ وخت وروسته بل راپورټ راغی او د مجرم عکس هم ورسره و. پولیس سمدسي د هغه مجرم د نیولو دپاره ووتل خو هلته چې ورغلل ایپ ورته بله لاره وښوده. لکه څنګه چې افیسر هغه لاره تعقیب وکړو نو نیغ د مجرم مخې ته ورسیدو. خو چې مجرم یوازې یوه ښځه پولیس ولیده نو په هغې باندې حمله وکړه. خو هغې ښځې افیسر مجرم ووهل او یې ونیو. د حیرانۍ خبره دا وه چې پولیسو دا کار یوازې 3 منټه وخت اخیستو. ګیډین پولیسو ته وویل زر تر زر هغه بل غلا هم ونیسئ چا چې زما باډي ګارډ وجلی دی. ګیډین ټیریسا ته وویل که ته دا غلا په 3 ورځو کې ونیو نو زه به تا ته پروموشن درکم. ګیډین دا هم وویل چې غله په سپینه ګاډۍ کې تښتېدلی و. خو مسله د ده وه چې په ښار کې 7 زره سپینې ګاډۍ دي. ډېرې لټون وروسته دوی 6 ګاډۍ مشکوک پیدا کړي او د ډرون په مدد سره څارنه شروع کړو. اخر کار یې د غله پته پیدا کړه. د هغه سړي نوم آندرې و. کله چې پولیس سهار 6 بجې د هغه کور ته ورسېدل هغه لا مخکې تښتېدلی و. خو خوشقسمتي دا وه چې ګیډین د ډرون په مدد سره تعقیب وکړو. هغه افیسرانو ته وویل چې یوې زوړ بلډینګ ته لاړ شي. کله چې پولیس هلته ورسېدل غل په یو پولیس ډز وکړو. هغه یې بېهوش کړو او بیا وتښتېدل. دا چې وشل میر د ګیډین په سیستم تنقید شروع کړو. ګیډین وویل
پولیسو ته څه نه دي شوي. دا د زما د راوړې بولټ پروف جاکټونو له وجې بچ شوی دی. خو میر بیا هم خوشحاله نه و. اوس ګیډین سوچ کې شو چې هر صورت کې غله ونیول شي کنه د هغه زوړه کړی سیستم به ډیر وخت نه وچلی. د خپلې ناکامۍ نه سبق اخیست او ډرونز یې اپډیټ کړل. په ډرونو یې سټن ګنونه ولګول. بل خوا ټریسا د خپل جاسوس نه معلومات واخیستل چې غلا چرته پټ دي. څو ورځې لټون وروسته دوی بیا لوکیشن ټریک کړو او د ډېرې پلټنې نه وروسته اخر کار یې د غلو لوکیشن معلوم کړو. ټول خلک د ګیډین دا کارنامې ته حیران شول. له هغې وروسته یې ډرونز هغه ځای ته ولېږل چېرته چې غلا موجود و. خو په هغوی کې یو غلط ډرونز یې ولیدل او ډز یې پې وکړو. خو ډرون ځان بچ کو او بیرته یې وار وکړو. ډرون دویم غله آندرې هم وپېژنده او کله چې آندرې د تښتېدو کوشش وکړو پولیسو د هغوی تعقیب شروع کړو. اوس یو غله د ډیرې نه په خپله ځان پولیسو ته ورکي. خو آندرې بیا هم تښتېدل. خو ټریسا هار ونه مانی او د هغه تعقیب یې جاري وساته. آندرې له یوې لوړې جالۍ نه ټوپ وهوه او کور ته دننه شو او پټ شو. ټریسا چې دننه تلو وه نو ولیدل چې هغه ځای له بدماشانو ډک دی. نو هغې ته مجبوراً د بیک اپ انتظار وکړو او لږ وخت وروسته یو پولیس کور ته دننه سموک ګرینیډ غورځوار کړو او له هغې وروسته آندرې مجبور شو چې بهر راوځي. خو بهر چې راوتو آندرې یوه جینۍ یرمج کړه. ټریسا سمج کې نه راځي چې څه وکړي. خو ګیډین ورته وویل ډز وکړه جینۍ ته به هیڅ نه کیږي. د ګیډین خبره په منلو ټریسا په جینۍ دوه ډزې وکړي. آندرې ورخطا شي او جینۍ وغورځوي. او جینۍ لا هیڅ سم ونه شو. خو کله چې آندرې په ګولې ولګېدو نو هغه ته یې سخت کرنټ ورکو. د وعدې مطابق ګیډین د ټریسا پروموشن وکړي او هغه چیف انسپکټر جوړه کړه. ورو د ګیډین د دې پولیس فورس خبرې په ټول ملک کې مشهور شي او اوس د هغه اپ یوازې د دی د پولیس سټیشن سیمې پورې محدود نه و بلکې په ټول ښار کې ډاونلوډ کیدو. اوس د ګیډین مخې ته دا سوال و چې آیا نور پولیس سټیشنونه به هم واخلي کنه. اوس ګیډین خپل سیستم نور هم ښه جوړول شروع کو. هغه په لایف سټریم کې ناچاپه د یوې دکان شیشه ماته کړه. بیا یې خپل اپ کلاو کو او الرټ بټن یې ایس کړه. لس شپږ سکندو کې پولیس هلته راغله. د دې سره د ګیډین اپ نور هم مشهور شو. ګیډین فیصله وکړې وه چې د ټیکنالوژي په مدد سره به مجرمان ختموي او د هغه په ښار کې به مجرمان پاتې نشي. همدغه وخت په یوه فارمیسي کې غلا وشوه. ګیډین او ټریسا سمدستي هلته ورسېده او زر یې د غل ګاډي ولیده. غل ګاډي ډیر تیز او بې احتیاطي سره چلولو. لږ وروسته یې ګاډي د مین روډ نه واړوه او پارک ته ننوته. هلته یې یوه وړه جینۍ ووهله او هغه یې بېهوشه کړه. کله چې ګیډین هغه بېهوشه جینۍ د خپلې مور په غیږ کې ولیده نو ډیر خفه شو. هغه په غوسه خپل ټیم ته وویل په هر قیمت چې وي موږ به دا سړی نسو. زر وروسته د خپلې ټیکنالوژي په مدد د غل وپېژند. د ده نوم جیک دی. یو زوړ مجرم و. دا د هغه پنځمه غلا وه. جیک دستکي اغوستې وې او هر ثبوت یې میټاو کړی و. ډیر تلاش وروسته بالاخره د جیک یوه دستانه پیدا کړه. دغه دستانه پولیس سپۍ ته بین کړه او سپۍ زر د جیک د غلا ګاډي پیدا کو. سپۍ لږ مخکې شو. پولیسو ورته غږ وکړو چې واپس راشه ځکه چې ګاډي اور اخیستلی وه او ډیر خطرناک و. خو سپۍ ونه منل او د بلاست په وخت یوه پخه یې کټه شوه. ګیډین ګاډي ته ښه وکتل او پوهې شو چې ګاډي موډیفای شوې او په پولیس ریکارډ کې نه و جمع. د چانبین وروسته معلومه شوه چې په ښار کې یوازې 4 دوکانونه دي چې داسې لې موډیفیکیشن کوي. ګیډین وویل زر پیدا کړئ چې دا ګاډي چا موډیفای کړی دی. همدا به موږ جیک ته ورسوي. اوس هغوی یو میکانیک ولیدو چې په ګاډي کې کار کوي. ناچاپه د ګراج بجري لاړه. میکانیک چې شاته وکتل نو پولیس د هغه مخې ته تمنچه نیولي وو. ټریسا ته تپوس وکړو. د جیک باره کې میکانیک وویل هو جیک زما دکان کې ګاډي موډیفای کوي. که تور ګاډي یې وسوځېده نو د هغه سره سور سپورټس کار هم شته. جیک یو ریسر دی نو هغه نیول به آسان نه وي. د دې دپاره ګیډین خپل کمپنی ساینټیسټ پسې لاړ شو. هغه ګیډین ته یو ډرون وښود چې لا تر اوسه پورې کار روان و. که ډرون سم کار وکړي نو دومره تیز دی چې د جیک ګاډي به ونیولی شي. کله چې د جیک ګاډي سړک ته راغی نو پولیس یې تعقیب شروع کو. ګیډین ټولو پولیسو ته وویل لږه فاصله وساتئ. خو جیک د خطرې احساس کړی و او ګاډي یې ډیر تیز چلول. خپل زبردست ډرایوینګ مهارت سره جیک ټول پولیس شاته پرېښودل. خو خوشبختانه ټریسا هم تعقیب کو. خو کله چې جیک په لاره کې یو سړی ووهل ټریسا مجبوره شوه ودرېده او هغه مدد یې وکړو. جیک بیا وتښتېد خو ګیډین پسې ډرون لګولی و. خو یو ټلل راغی او ډرون سیګنل ختم شو او جیک وتښتېد. بیا ټریسا ګیډین ته وویل موږ کمزوري نه یو خو د عام خلک فکر کوو. جیک هیڅ پروا نه کوي که څوک د هغه ګاډي لاندې هم رشي. ماښام ته ګیډین د ټریسا کور ته لاړ. هلته یو ماشوم د ریل ګاډۍ سره لوبې کولې. دا ګیډین ولیدو نو یو خیال یې د مخ ته راغی.
هغه بیا خپل ساينټیسټ پسې لاړ شو او ورته وویل موټر سایکلونه موډیفای کړئ د دې ټکر خطرناک نه وي پولیس یې تیز چلولی شي او کله چې جیک د پولیسو مخې ته راغی تښتېدو کوشش یې کو دوه پیچو کې یې پیچه وکړه او میخونه زنځیر یې د موټر سایکلونه ورغزاره کړل چې د جیک ګاډي ټایر پې وختو نو پنچر شو او ګاډي یې ووجنګېدو او هغه د دې زنځیرو تښتېدو نه پولیسو پې ګولې وویشتو او ونیولي د دې نه وروسته تیریسا او ګیډین د جیني تپوس ته ورسي او مور ته یې وویل چې ستاسو لور ته نقصان رسولی و هغه غل ونیولی شو ټول کار ښه روان خو بیا په هماغه پولیس سټیشن کې 50 وسلوال افرادیان راغلي یو سونی نیجولري شاپ یې لوټ کو لور غله وتښتېدل خو پولیس یې ونیول ډیر کوشش یې وکړو خو د پیټ نوم افرادي هیڅ سم نه ومنې نه خپل ملګري وښودل پولیسو سره څه ثبوت نه وي پولیس مجبور چې هغه پرېږدي خو ګیډین وویل نه منګ به هغه داسې نه پرېږدو هغه خپله کمپني ته لاړ شو او یو اسټروناټ سیټ بدل کړه او د پیټ دپاره یې خاص لای ډیټیکټر مشین جوړ کو تیریسا یې لایو ویډیو چالو کړه د مشین په مدد کې د پیټ ټول حقیقت معلوم کو کله چې د نورو څلور ځای معلوم شو پولیس زر ریډ ووهل خو هغه ځای خالی و خو د هغوی سامان نه تیریسا وپوهې شوه چې دغه خلک په کور کې بم جوړوي هغوی د دې ځای نه تښتېدلي وي خو په جلده کې هغوی د دیوال که لټکاو شوي نقشونه ولیرې کړي تیریسا د یو وی لایټ مدد فنگر پرنټونه پیدا کړل او وپوهې شوه چې بل هدف کم ځای دی تیریسا یو نقلي د پیسو وین جوړ کړي کله چې غلا وین ولیدو یو تور ګاډي مخې ته راغی او د وین مخې ته ودرېده لاره یې بنده کړه د څلورو ټایرونو میټل شیلډ ودرول او ټرک هلته پیسو شو ډرایور کوشش وکړو مخکې شي خو ټرک پیسو تیریسا بیک اپ ته رنګ وکړو خو اوس ډکوان وین باندې ډزې شروع کی خو د هغوی ګولۍ په ټرک اثر نه کول نو هغوی پلان بی ته لاړ او ټرک یې اړولو کوشش شروع کو خو د ګیډین نوې ټکنالوژي سره پولیس بم هیک کو او بلاست یې کو او څلور وړه غلا یې ونیولي او بیا د ګیډین د پولیس سټیشن نوم نور هم روشن شو هماغه شب یوه ښځه ATM نه پیسې وباسلي یو سړی شاتن ته راغی لاس کې تمنچه وه ښځه یې ویارېده او وتښتېده خو سړی پیسې نه غواستې هغه یوازې نوټ د سکرین مخې ته وښود او تمنچه یې وښوده سکرین یې ماته کړ نوټ کې لیکل شوی و زه د ګیډین سره میلاوېدو غواړم سړی یې پولیس سټیشن ته بوتلو سبا تیریسا ګیډین ته وویل دې سړی څو ځله کوشش